تباهی ده د کم ورکوونکو د پاره د هغو حال داسې دی چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پوره یې اخلي او کله چې هغه ته په پیمانه یا تل څه ورکوي نو کمی ورکوي. آیا دا خلک نه پوهیږي چې را پاتول کیدونکي دي په یو لوی ورځ، هغه ورځ چې کله ټول خلک د عالمینو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. هیڅ کله نه چې دا کافران ګمان کوي مرو د بدکارانو عمل نامې د سجین په دفتر کې. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ یو کتاب دی لیکل شوی. تباهی ده په هغه ورځ د دروغ غنونکو لپاره چې د جزا ورځ دروغ غني، او هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه غني مګر هغه څوک چې له حد تیری کوونکی بد عمل دی. هغه ته چې کله زمونږ آیاتونه واورول شي نو وای دا خو د پخواني وختونو ویناوي دي. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي، بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي رومروبه په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه به برخي، بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا هغه څه دی چې تاسو دروغ غنلی وو. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي رومرو د نیکانو عمل نامه فعلین یعنی د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده. او ته څه خبرې چې علین یعنی د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه ده؟ او ته څه خبرې چې علین یعنی د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه ده؟ یو لیکلی کتاب دی چې مقربې پرېختي د هغه ساتنه کوي. رومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي، د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي وي. د هغو په چیرو کې به تل نعمتونو څخه په ګټه اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي. په دې شرابو کې تصنیم ګډوي. دا یو چینی ده چې د هغې له اوبو سره مقرب خلک شراب څښي. مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډې وهلې چې کله به د هغو ترڅنګ تیرېدل نو د هغوی لوري ته به د تمسخر سترګکونه وهل. کله چې به خپل کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل. او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لار ورکی سرګردان خلک دي. په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه ولیږل شوي. نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي، په تختونو ناس د هغو د حالت ننداره کوي. ایا ورکړه شو کافرانو ته د هغو د حرکتونو جزا چې هغو کول؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون